بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، نورغان نوریم د افغانستان د الکترونیکي زدکړو د انګریزي ژبې ښوونکی. هیله ده چې تاسو ټول جوړ او روغ اوسئ. د انګریزي ژبې د زدکړې د لړۍ شلم درس ته په خیر راغلاست. په شلم درس کې تاسو ته د انګریزي ژبې د زمانو د لړۍ څخه راتلونکي جاري زمانه یا فیوچر کنټینیوس ټنس لرو. هیله ده چې د درس تر پای را سره وګورئ. وړاندې له دې چې د دې زمانې فارمولو او جملو ته راسو، یو ځلې د دې زمانې تعریف او قوانین یو ځای را سره واورئ. بیرته راګرځو. Future continuous tense راتلونکي جاري زمانه، آینده استمراري زمانه. Definition: We use future continuous tense to talk about an action that will be taking place at the moment of speaking continuously in the coming time. تعريف: راتلونکي جاري زمانه د هغو کارونو لپاره کارول کیږي چې په راتلونکي وخت کې د خبرو په لحظه کې صورت ونیسي. قوانین: د دې زمانې مرستندویه یا کومکی کار یا فعل یو دی لکه will be چې will be د دواړو فاعلونو لپاره کارول کیږي که چیرې هغه جمع وي یا مفرد. په دې زمانه کې د فعل یا ورب سره ing یا جاری حالت هم کارول کیږي. اوس هم راځو د دې زمانې فارمولو او جملو ته. فیوچر کنټینیوس ټنس راتلونکي جاري زمانه. تاسې تعریف ولوست. ټول هغه فعالیتونه چې په راتلونکي وخت کې په جاري بڼه باندې ترسره کیږي یا موږ او تاسې پلان لرو چې ترسره کړو، د هغې دپاره فیوچر کنټینیوس ټنس یا راتلونکي جاري زمانه کارول کیږي. اوس هم راځو د فارمولو پر لور باندې. پوزیټیو فارمولا، مثبته فارمولا. سبجیکټ پلس ایچ وی هیلپینګ ورب ویل بی. په دې زمانه کې یوازې د ویل سره بی اضافه کیږي او وروسته ورب وذ ing پلس object. د ورب سره ing حالت دی. تاسو پوهیږئ چې په ټولو جاري زمانو کې د فعل سره ing یا جرند چې ورته جریان لرونکی حالت وایي کارول کیږي او بل object جملې یا مفعول د جملې دی. مثال په دې ډول دی: I will be teaching grammar. I will be teaching grammar. زه به د ګرامر تدریس ورکوم. زه به د ګرامر تدریس ورکوم. یعنی زما کار به په راتلونکي وخت کې جریان لرونکی وي. یعنی زه به د هغه کار په جریان کې یم او هغه کار به ترسره کوم. I سبجیکټ د جملې دی. will be کومکی یا مرستندویه فعل دی. teaching teach خپل تدریس ورکول. دلته مو د teach سره ing اضافه کړل چې تر څو پرې جرن حالت خپل کړي یا جریان لرونکی حالت خپل کړي چې teaching سو او grammar هم object د جملې دی. دوهم مثال دی: he will be waiting for us. دی به زموږ انتظار کوي یا دی به زموږ لپاره انتظار کوي. he سبجیکټ یا فاعل د جملې دی. will be helping یا کومکی فعل د زمانې دی او بل wait خپل انتظار کول ته وایي. wait انتظار کول ته وایي. دلته د wait سره ing فورم اضافه شوی دی چې دا کار جریان لرونکی وښیي او ځکه زمانه خپله کنټینیوس ده. waiting انتظار کول for us زموږ لپاره. دا هم object د جملې سو. نیگیټیو فارمولا منفي فارمولا ده. سبجیکټ پلس ایچ وی یا هیلپینګ ورب will پلس not پلس be. په نیگیټیو فارمولې کې د کومکی یا مرستندویه فعل څخه بی د not په واسطه بیله سول، جلا سوله، یا د will او بی تر مابینځ not اضافه سو یا هغه not یې منځ کې راغی، دوی تر منځ یې فاصله راویستل. پلس ورب وذ ing د فعل سره ing یا جرن حالت دی پلس object مفعول د جملې دی. he will not be speaking in meeting. he will not be speaking in meeting. دی به په غونډه کې خبرې نه کوي. دی به په غونډه کې خبرې نه کوي. he سبجیکټ د جملې دی. will کومکی مرستندویه فعل دی. not negative form دی یا not دی خپله. be ضمیمه د will دی. speaking
خبرې کول verb with ing form سو in meeting په ملاقات کې یا غونډه کې دا هم object د جملې راغی. دوهم مثال دی احمد will not be learning vocabulary. احمد will not be learning vocabulary. احمد به vocabulary نه زده کوي یا احمد به ویپانګه نه زده کوي. احمد subject یا فاعل د جملې دی. will کومکی یا مرستندوی فعل دی. not negative form b ضمیمه د will او learn خپل زده کول ته وایي. دلته د learn سره ing یا جرن حالت اضافه شوی دی چې جاریوالی وشوي. learning همدارنګه vocabulary هم object د جملې سو. interrogative formula سوالیه یا پوښتنیزه فرموله ده. وړاندې له دې چې نور مسایل مخې ته یوسو یا د جملې نور اجزاوې یا توکي کښېدو دغه څخه مخکې د اړوند زمانې کومکي یا مرستندوی فعل د جملې په سر کې ایښول کیږي. وروسته سبجیکټ فعل او مفعول په ترتیب باندې ایښول کیږي. h فیا هیلپینګ ورب کومکي فعل د دې زمانې چې دی ویل دی او وروسته بیا چې b د سبجیکټ یا فاعل په واسطه باندې ځینې بیله سوې ده. پلس سبجیکټ فاعل د جملې پلس b خپل ضمیمه د ویل دی پلس ورب with ing د ورب سره ing اجرن حالت دی پلس object مفعول د جمله دی او پلس question mark سوالیه علامه ده. سوالیه علامه مو په هیڅ زمانه کې د لیکلو پر مهال هیره نسی ځکه دا د انټراګیټیو فارمولې د پېژندنه مشترک کوي یا موږ ته انټراګیټیو فارموله را پیژني چې کچیرې د جملې پای کې فول سټاپ یا نقطه یا ټکی وو په دې باید وپوهیږئ چې یا دا نیګیټیو ده یا پوزیټیو ده او کچیرې کوېسچن مارک وو په دې باید موږ پوهیږو چې دا انټراګیټیو یا سوالیه جمله ده. مثال ازو will you be giving me your book? will you be giving me your book? آیا تاسو به ما ته خپل کتاب راکوئ؟ آیا تاسو به ما ته خپل کتاب راکوئ؟ will کومکی یا مرستندوی فعل دی. you subject د جملې دی. b ضمیمه د will دی. give ورکول ته وایي او giving دلته د ورب سره ing form راغلی دی. me your book هم object د جملې rest part of the sentence دی. دوهم مثال will he be talking with president? will he be talking with president? آیا دی به د ولسمشر سره خبرې کوي؟ آیا دی به د ولسمشر سره خبرې کوي یا د ده کار به په راتلونکي وخت کې جریان لرونکی وي؟ will کومکی مرستندوی فعل دی. he subject دی. b خپل ضمیمه د will ده. talk خبرې کول ته وایي. talk خبرې کول دلته د talk سره ing راغلی. talking with president د رئیس جمهور سره. president خپل رئیس جمهور ته وایي. president هم object د جملې یا مفعول د جملې سو. interrogative negative formula منفي پوښتنیزه فارموله ده. په دې کې دوه فارمولې دي. HVI helping verb will plus subject plus not plus be plus verb with ing plus object plus question mark. HVI helping verb will plus not plus subject plus be plus verb with ing plus object plus question mark. مثالونه په دې ډول دي. will she not be coming here? will she not be coming here? آیا دا به دلته ناراضي؟ آیا دا به دلته ناراضي؟ will کومکی یا مرستندوی فعل دی. she subject یا فاعل د جملې دی. not negative form be ضمیمه د will او coming راتلل ته وایي چې دلته ing حالت ورسره اضافه سو. here هم object د جملې دلته معنا لري. دوهم مثال will not we be participating in program? will not we be participating in program? آیا موږ به په پروګرام کې برخه نه اخلو؟ آیا موږ به په پروګرام کې برخه نه اخلو؟ will کومکی مرستندوی فعل دی. not negative form we subject be ضمیمه د will ده. participating برخه اخیستل in program په پروګرام کې. خدای دې وکړي چې شلم درس مو هم تر پای را سره لوستی وي. زموږ راتلونکي درسونه هم در سره تعقیب کړئ. ډېره مننه. ژوندي اوسئ.